اته کوي که څوک سل کوي موږ به 100 رکعاته کوو انشاءالله. بس دا خبره ختمه شوه. دویم اذان د فقه حنفي په رڼا کې به انشاءالله په هغې اذان روژه ماتوو. هغه کوم اوقات چې موږ ته د علماو په نقشو کې برابر کړي او هغه نقشه اتفاقي نقشه وي انشاءالله د هغې نقشې د لاندې به روژه نیسو او روژه به ماتو. نو دا خبرې ختمې شوې. اختلافي مسایل به ما ته هم راوړئ ځکه زه بیمار یم، شګر مې هم په مخکې روان دی. او دویم دا دی چې څه کېږي نه د هغې یوه ټچکې چې وانې په بله ټچکه باندې مه وښئ. دا خلک چې څه وایي به دا قیامت را روان دی. سار به یوه فتنه وي، ماښام به بله فتنه وي. سار به مؤمن وي، ماښام به کافر وي. ماښام به مسلمان وده کېږي، سار به کافر را پاسېږي. دا خو زما د پیغمبر مبارک خبره ده، دا خو د روح کېږي نه. نو اختلافي مسایل به نه راوړئ، نه به یې اورئ، نه به یې راوړئ او نه به یې اورئ. مسافرو درخواست درته کوم، داسې غریبانان مسافر یې چې کوم ځای کې 100 رکعاته تراویح کېدلې 100 کوئ. بالفرض تاسې جمعه امام دې 8 رکعاته کوي، د هغه سره 8 رکعاته وکړه او ما بقیه 12 رکعاته وتر هغه سره مه کوه. ما بقیه خپل 12 رکعاته په خپله کمره کې وکړه او د هغې نه بعد څه وکړه؟ وتر وکړه. او وتر به یو رکعت نه کوئ، وتر به څو رکعاته کوو؟ 3 رکعاته به کوو. په دې باندې اجماع د امت را روانه ده، اختلافي مسله نه ده. بله خبره دا واورئ، دا سر کې فکر کوم ځکه چې دا بیان به اوس ډېر ته ځي، دا یو څو خبرې مخکې عرض کوم. درېیمه خبره اهمه دا درونه چې موږ او تاسې د اختلافي مسایلو په هغې سره یو بل سره خوله بدرنګولو په ځای باندې د الله د کلام تلاوت. قرآن کریم په کوم میاشت کې نازل دی؟ په رمضان المبارک کې. نو د قرآن کریم تلاوت به ډېر کوو انشاءالله، کوو به انشاءالله. چا تلاوت ګورې قرآن شریف نه ویل چې پاره راوالي سبق شروع کړي انشاءالله. د رمضان د برکته به د الله پاک قیامت کې حافظان او عالمانو کې راپاسي انشاءالله. نو بله خبره دا چې د اختلافي بحث مباحثې نه به ځان ساتو. ما نه خو بلکل هم نه راوړئ، خو هم ده که نه. او بله دا چې نیت دی اوس هر سړي سره دا بلا مړی دی بس ورته کښېني یا بس خبره به کوي چې دا مولي صاحب 100 رکعاته ویلي او دا 100 رکعاته دا دي دا دي. بس ورونو 3 طلاقه 3 دي، 3 طلاقه 3 دي، 3 قلم یو شوی نه دی. 3 طلاقه 3 طلاقه 100 رکعاته تراویح 100 رکعاته. رونو ماو تا ته اختلاف عمر فاروق رضی الله عنه ختم کړی دی. مثلا لا چې چاول ښځه طلاق ادا کړه، عمر صاحب ته فتوا راغله، عمر صاحب صحابه را جمع کړل، علما یې را جمع کړل، محققین یې را جمع کړل، فقها د صحابو یې را جمع کړل. هغه خلقو ته چې الله رب العالمین تفقه فی الدین ورکړی وه، ورته وي د دې نه بعد به 3 طلاقه 3 طلاقه به څو وي؟ جواب راکړئ 3 به څو وي؟ وی فرمایي چا 2 رکعاته کول، چا 10 رکعاته کول مسجد نبوي شریف، چا 8 رکعاته کول، چا ټوله شپه تېروله. زما عمر رضی الله تعالی عنه راغی، قسم په خدای والله د عمر رضی الله تعالی عنه شان درته نشم بیانولی، خو د عمر به د دومره شان بیان کوم چې عمر فاروق رضی الله عنه په نبي کریم صلی الله علیه وسلم د وړاندې څومره ادب کړی په ژوند باندې. ما یو ځل ارمان ومالی های خدایا کاش په خوب کې مې د نبي علیه السلام دا صحابه لیدلی او دا خلفای راشدین لیدلی. دا مې ارمان و چې دوی به د حضور پاک علیه السلام سره څنګه کېناستل. دا تحدید به نعمت درته وایم دا په دې وجه نه چې زه بزرګ یم او لوی یم، هېڅ شی هم نه یم. لومبۍ درته وایم بزرګي نه وایم، د الله فضل وایم، کرامت خپل نه بیانوم، د رب العالمین احسان په ځان بیانوم. ارمان مې دا و چې زه د محبوب دا ښکلي ښکلي ګلان، عاشقان، پتنګان د دین عظیمې هستۍ وګورم. دا به ډېر زما ارمان وي. قسم په خدای یو ورځ مې خوب ولیدو مسجد نبوي شریف کې، بیا په مسجد نبوي شریف کې حجره د جناب رسول الله ټول وایي صلی الله
خوشاله کی ګوره بیماری به ختمي کی په مینه سره وایي وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. الحمدلله. محمد علیہ الصلوۃ والسلام مبارک حجره مبارکه په کوم ځای چې تشریف فرما ذکر ته وایم چې نو ووري الحمدلله چې مړه محمدي ذات ته وایي او دې کې عمري مینه نه وي دا مړه محمدي نه دی چې کار شي ما خو پوری ډېر خوشاله شو. روټۍ اکرام د صحابو په منځ کې دسترخوان خور کړو او روټۍ مې ورته برابر کړه. سید الکونین امام الانبیاء تاجدار حرم امام المجاہدین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. مبارک تشریف فرماؤ. خی طرف تا سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی طرف تا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورسر حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ مخطب دا محبوب سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ. روٹھیں برابر کرنا زورتا مونږ نو تاسو دا پښتانه چې بلمره شو او ورته په لاس چې لاس کوي چې باغ ورته دا څه کو کنه اوس خو شی دا غلطه شو کنه اوس بار حجره کې شی لګیدل چې په بال تزیل اصله به انځي به بره اکرام دا چې ملمت په لاس کو واچي دا د ملما عزت دی. شیخ صاحب رحمت الله علیه مبارک عزت تناس و استاس می دا دستور ډیر فخر دی. شیخ صاحب رحمت الله علیه مبارک نو سیبا اوبه می چې واچولې روټۍ نو وړاندې مې هغه لوښی د اوبو چې کوم کې د دوی د لاسونو اوبه پرېوتلې نو زه داسې اوبه مې راواغستې لوښی داسې ډډې ته شوم چې ډډې ته شوم نو داسې مې په خوله باندې هغه اوبه راواړولې ټولې اوبه مې وڅښلې. الحمدلله والمنه دا تحديث بالنعمت دی. دی وخت کې سردار کونین مبارک یو خبره کړې الحمدلله ټول وای الحمدلله. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک په خدای په ذات به دي قسمی چې عمر سب داسې ناسو د نبی علیہ السلام د وړاندې او ټول صحابه وړاندې کتل. ټول صحابه کرام درې واړه څلور واړه چې معمولی د لاندې کتل د نبی علیہ السلام نو دامم ارمان پورا شو چې د حضور پاک او د صحابه په منځ کې ناس ته په کومه طریقې سره اوس استاد ناس دي شاګرد خپل غزبري شرح جامع می وا شهید اسلام مولانا عزت الله عارف صاحب نور الله برکته ا مبارک ناس یو طالب پیدا سے غزولې عارف صاحب رحمت الله علیه تله دنیا نه تله جنت کې ده لیکن هغه مبارک خبر وکړو الله دې خیر پیښ کیا طالب نامه واغستا داسې چې کوم د کار کې ویل کې زه خیر زه خیر له خدای ته وای زمانہ بعد به بل استاد راضي دا خپل غزول نه پکار کم طالب چې د استاد مخ کې خپل غزي وې د ته خدای د علم ورکی خو الله وترستو هغه ثمره نو ورکی پلاس کې هغه د علم د ثمرې نه محروم کی او خدای مې د قسم هغه طالب دومره قابل او وڅ کله کمیټې نه جوړ نو اوس خو د ادب سلسله ورو ختميږي. الله دې مونږ کې ادب راوړي الله دې مونږ به ادب کوي. نو استاد چې کوم ځای ناستي هلته تاسو وکړئ خو کستا استاد د قیدی بغدادي استاد هغه چاته وګوره چې د استاد وړاندې هغه غټ موبایل ګوري او استاد یې ګوري هغه ته وګوره. امام ابو حنیفه ته وګوره زما د محبوب طلباء ته وګوره زما د محبوب طلباء څه کوي لاندې ګوري بر نه ګوري چې ما وګوا اوس کله راسي نو ما ویل الحمدلله حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په مجلس کې او صحابي تاسو کو رضی الله تعالی عنہ وي او بده سکړې د دوکو نو سردار مبارک ورته فرمایلو هغه د اوس کلی او چې زما د بدن او بچا سره ولګي پاغي د جهنم اور حرام دا تحديث بالنعمت درته نو زه په عمر وری دروغ وایم قیامت کی براته وای
دا ولې دروغ ویل د دې خوب نه مې حیا درتله نو د خدای په ذات مې د قسمي په مسجد نبوي شریف کې په زمانه د عمر کې 6 رکعاته تراویح شوي 6 رکعاته به کوو انشاء الله د عثماني ذوالنورین دور کې 6 رکعاته شوي 6 رکعاته به کوو انشاء الله زما د حضور په مجلس کې دا صحابه ناستو او یاد ساتئ چې د چا لاس مبارک د لاس مبارک د محبوب مبارک سره لګېدلی هغه ټول جنتیان دي خو یاد ساتئ بې ادبي به نه کوو درېیمه خبره دا ځان سره بیا یاد ساتئ چې د حضور پاک علیه الصلاة والسلام په صحابو دروغ ویل دا ګورې څه معمولي خبره نه ده نو هغه اختلافي مسله چې عمر صاحب حل کړې او موږ دوباره میدان ته راوباسو دو خبرې دي یا د عمر په فیصله باندې اعتراض دی د چا فیصله باندې جواب راکړئ د چا په فیصله باندې د عمر په فیصله مو اعتراض دی که موږ په دې کې تغییر تبدیل راولو بیا د عثمان په تایید اختلاف دغه دی په هغه باندې اعتماد نشته چې هغه ولې تایید کولو بیا چې علي رضی الله عنه د هغې مسایلو تایید وکړو نو بیا په هغې زموږ اتفاق دی چې دغه مسئلې چې هغوی حل کړي موږ به دوباره میدان ته نه راوباسو ها امت کې څه پکار دی څه پکار دی اتفاق جوړ پکار دی ټول پکار نه دی نو چې څوک وایي چې اته دي دا جوړ نه راوړي ټول راوړي کار یې خپل دی زموږ نه دی کوم خلک چې ټول راوړي زموږ نه دی ها موږ د جوړ والا یو انشاء الله زموږ استاد سے منځ کې موږ ته د دې ټول نقشه صحابو برابر کړي ائمه کرامو د هغې تشریح کړې ده موږ ته واضحه کړې ده اسانه کړې ده نو په هغې زموږ اعتماد دی نو 6 رکعاته تراویح به کوو 3 طلاقه به 3 طلاقه ګڼو د جمعې یو اذان د نبي علیه السلام په زمانه کې یو د ابوبکر صدیق په زمانه کې یو د سیدنا عمر رضی الله عنه په زمانه کې یو او د عثماني ذوالنورین په زمانه کې 2 اذان شو امت په دې اتفاق را روان دی محبوب فرمایي زما سنت او د خلفای راشدین سنت نو دا د خلفای راشدین سنت دي او بل خبره زما ذهن کې واچوي هغه دا چې روزه کې خو نه بلکې عام د روزې نه چا پسې غیبت مه کوئ غیبت اصل خرابه ګناه ده خطرناکه ګناه ده د غیبت نه به ځان ساتو نو ما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د یوې خطبې د اخري جمعې یا د روزې نه وړاندې یو ورځ صحابه یې راجمع کړل او عن قریب چې دا د جمعې ورځ وه خطبه نبي علیه السلام ورسته او صحابو ته وفرمایل اے صحابو په تاسې داسې میاشت را روانه ده چې په دې کې به قیام اللیل کوئ د شپې به د فرضي عباداتو نه علاوه نفلي عبادت کوئ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زمانه کې نفلي عبادت و د هغې نه بعد موږ ته سنت ګرځېدلی موږ او تاسې به کوو انشاءالله که حضور پاک علیه السلام 10 رکعاتې کړي که یو یې کړی که 2 یې کړي که نه یې کړي دا د نبي علیه الصلاة والسلام کولو کې حکمت ډېرو کولو کې حکمت نه کولو کې حکمت زموږ او ستاسو ورباندې ایمان دی سمدې ورباندې ایمان بس د هغې نه بعد صحابو مسله ختمه کړه نو موږ به انشاءالله 6 رکعاته تراویح کوو انشاءالله او ورسره به د دې خبرې ډېر خیال ساتو نبي علیه السلام فرمایي چې تاسې په خپلو مسلمانانو رحم وکړئ په روژهدارو باندې به رحم کوو ګوان کې زما ورور دی هغه نهر دی د هغه روټۍ نشته ګاونډي مې دی نو په کار دی چې زه یوه کجوره راوړم نو په کار دی چې هغه کجوره زه نیمه کړم او په خپل ورور باندې هغه نیمه وخورم پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمایل تاسې په روژهدارو باندې روژه ماتې وخورئ صحابه یا رسول الله دومره وس خو زموږ نه کېږي چې موږ یو کس مال موړ کړو نبي علیه الصلاة والسلام مبارک ورته وایي د مړخ نه دا نه دی چې الله تاسې ته وایي کجوره نیمه د نیمې نه نیمه دا ورکړئ تاسو ته به الله اجر عظیم درکړي همدغې کجورو باندې اوس راولمه انشاءالله واقعه ده د سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه بیانوم چې روح مبارک خوشحاله شي بله ورځ چا خوب لیدلی و بیا راته بله ورځ بیان کړو په لاره باندې څه ملګري را سره و
عمر رضی اللہ عنہ مبارک سالفاظ ویلو بہرحال طول صحابہ سره مینه کوي ها ټول صحابه زمونږ ته د سر ګلونه دي الحمدلله زمونږ د زړه ستنې دي عمر رضی اللہ عنہ مبارک سر رو جماعت جوړې کې داسې قجوري اچولې نو عمر رضی اللہ عنہ دا قجوري داسې راغونډې کړې نو مخې ته یو کس راغی څوک مسلمانو او هغه مهاجرو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاقات شو او عمر رضی اللہ عنہ مبارک دې پیژندل هغه ته مخې ته راغی ځکه نوې ملمو عمر رضی اللہ تعالی عنہ قجوري جوړې کیا چولې دي مخې ته سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا جوړې ډکنیولې دا کس مخې ته راغی ورته وی ودرېږه زما ورورا او ورته وی ته ما څه پېژنې چې زه ستا ورور یم او ورته وی تا پېژنما ستا تندي کې نورې محمدي ځلېږي ستا په تندي کې زما د معشوقې نور ځلېږي معلومیږي دا چې تا نوې ایمان راوړی دی ته ماته وې چې زه هر څوک ما نو ته زما ورور جولۍ د قجرو نه ورته ډکه داسې نیولې ده ورته وی جولۍ کا او ورته وی ای د خدای بنده دا خو تا کور ته روان کړی رو جماعت دی ما ته نیمه راکا زما تو بچین دیو دا وی روجه ده بېګا ایمان راوړو نه روجه ده بېګا ایمان راوړو نه روجه ده خصوصا نو بس خو زه تا ته یو خبره وکړم دا خو نه ولیدلې ورته والله زه که یو خبره وکړم او قسم وخورم نو حادث کې مو خو به نه وایي نه ولې وایي ته ماته عمر فاروق رضی الله عنه ښکاري او ورته تا ته څه پته چې زه عمر فاروق یم تا ته څه پته ده وایي زه چې کله راتللم د یمن نه نو چې زه دلته راتللم ما یو عالم ته خپل خوب بیان کو چې زه داسې خوب مې لیدلی ما ته هغه ویل ذات ته چې ځې مدینې منورې ته د ایمان نه بعد به ړومبی دسترخوان باندې ستا طعام د عمر پروت وي ټول وایي سبحان الله زما په کور دسترخوان نشته نو طعام خو بیا شته دی نه ورته وي یا عمر والله زما دې د خدای په ذات قسم وي چې تا ما سره کوم احسان وکړلو دا احسان ما ته بل چا که د جهان نعمتونه راکړي د هغې برابر نه دی عمر صاحب ورته وایي دا ولې وایي دا ځکه چې زما د خوب تایید شو زما د ایمان تایید شلو خوشحاله په دې باندې عمر صاحب ته وایي دا نیمې قجورې والا نیمې کور ته یوسه او ورته وایي داسې کېدی نه شي زنی بھی وڑمانا دا ٹولے والا عمر صاحب میں کور تلانو ورطوی بچیان اے بابا جانا سرو جماعت دے روڑو کنا ورطوی اے بچیان نن با مدینہ منور کی دا سکورو نوی چی داوی برو جماعت نوی نن با انشاءاللہ من داوی سرزان برابرو دی سرسراری سر رحمی رازی عمر رضی اللہ تعالی عنہ د شپې سترګې ورغلي لږ ټیم د پاره سترګې ورغلي سیدنا ابراهیم علیہ السلام خوب کې ولیدلو اے زما بچوړیا اے عمر فاروق راشه چې تا خپل دسترخوان خیمه یو مزیدار مکان دی یو لوی عالیشان دسترخوان پروت دی د دنیا په حساب باندې 1,00,000 قسم طعامونه ور باندې پراته دي اے عمر راشه دا ستا دسترخوان دی تا نن په یو روجهدار باندې د قجرو لمن تشه کړې ده الله رب العالمین درته په جنت کې داسې طعامونه برابر کړل نو سبا کوو انشاءالله په غریبانانو باندې به خرچه کوو که نه به کوو با
زمونږ دی علاقو کې اوس الحمدلله فلاحي تنظیمونه راوتي دا ځوانان لګي دا نوجوانان لګي هغوی لګي وي یو ته ویې لکه پیسې پرون یو ملګري ما ته میسج کړی و چې مولوي صاحب ماله دعا وغواړه زما یو ملګری دی فلاحي تنظیم کې مونږ سره ډېر تعاون کوي او هغه بیمار دی او کور څه مسئلې ده څه مالي مشکلات دي دعا ورته وغواړه نو ما ویل نوجوانه چې ته د هغې ځای نه موبایل کې هغه د مظلومانو جماعت یې برابروي ته ما ته وایې هغې ته دعا وکړه زما د تمامې دنیا مسلمانانو ته که عرب دي که عجم دي خو چې دا د بل مسلمان د بچو خیر ساتي الله دې د هغه بچو باندې د حیا او د عزت څادر راخور کړي خدای پاک دې نه شرمنده کوي چاته عزیزانو یو د چا به خیر ساتو د مظلومانو یتیمانو غریبانانو فقراو بعضې خلک جوړې ورکوي جامې ورکوي 15 د رمضان نه بعد ورکوي نه 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 جوړې ورکوئ د رمضان نه وړاندې ورکوي چې هغه جوړې څه شي چې هغه جوړې ځان ته وګڼي ښه او یو درخواست درته بل کوم ورونو چې څوک ملګری بل ته جوړه ورکوئ نو څه به ورسره کوئ 600 روپۍ به ورته ګنډلو ته ورکوئ انشاءالله څه به ورکوئ زما واورې ورونو یو سړي ته چې جوړه ورکې ورته یې وروره دا دې جوړه شوه او دا 600 روپۍ دې د ګنډلو شوې غریبانانو باندې دویم د اکثر خلک د روژې په مینټنس کې 10 باندې روژه ماتې خلکو ته وکړي نه ورونو انشاءالله کله چې ته نن ځې سبا ته بل سبا روژه ماتې کور ته راوړې خرچه راوړې اوړه راوړې غوړي راوړې هر یو مسلمان ځان سره دا فرض کوي چې زما ګوان کې ما ته یو ملګري رابطه وکړه مولوي صاحب وایي که د روژې طالبان در سره وي چې لنګر له پیسې در ولېږم ما ویلې دی چې څه کله خو زه بیمار یم د لنګر د روژې لپاره که رالېږې نو مه رالېږه نو هغه ویل مولوي صاحب ولې ما نو ته چې په روژه کې طالبان روژه کې زه بیمار یم ترجمه کوم خو نفسي ترجمه به کوم یوه ګنټه په باندې یو ګنټه ترجمه به هلته زنانه خواران هغوی وایي چې مونږ مشغوله شو ورباندې نو هغوی ته به انشاءالله یوه ګنټه یا په باندې یوه نیمه ګنټه ترجمه کوم ځکه زما تکلیف دی نو مال طالبان هغه د لنګر طالبان اوس د روژې مونږ سره چوټي ده یو بل کس راته مولوي صاحب ته مجبوره سړی ما ولې وایي داسې به دې ورته ویلی وه چې زمونږ د لنګر قرضه ده هغې ته پیسې راولېږه ما ویل که ده داسې ویلی وه چې د لنګر قرضه ده هغوی د روژې طالبانو ته درلېږي نو ما ورته په جواب کې د روژې طالبانو ته رالېږي ګوان ته تپوس وکړه چې کوم غریبانان ګاونډیان وي هغوی مستحق نه دي وي هغوی ته ورکړه الحمدلله تاسو هم دا خبره کوم زه ګورې چې زکات اخلم زه یې مدرسې ته قبض کوم ما باندې خپله زکات نه کېږي الحمدلله او یاد ساتئ ګورې زه هغه مالدار یم چې څومره مې جب کې وي هغه به د خدای وي انشاءالله او بکس کې چې ساتئ بیا خو بله معامله جوړېږي هغه د بل چا دي څوکیداري نه ده پکار بس شی راځي ورکوه ما تاسې مدرسې راغلي جلسې مې کړې الحمدلله کومه سودا مې چې کړې الله دې قبول او منظور وفرمایي تاسې ته وایم چې زمونږ مدرسه ستاسې مدرسه ده نو یو چا ویلو چې مولوي صاحب زکات اخلي مالنه زه زکات اخلم د جامعې دپاره وکالتن قبلومه او هغه الحمدلله بله شوه زما یو بچي 50,000 روپۍ سار وختي جمع پسې 50,000 روپۍ راوړل ربړ مې ترې داسې تاو کړو پرون شیخ صاحب راغلی هغې سره مې 30,000 نورې کړلې ما والله 90,000 د 3 میاشتو تنخوا پاتې وه الله والا الحمدلله ستاسې پیسې به شپه نه کوي او که شپې ته شوه بیا به نه راځي ځکه نبي علیه السلام مبارک فرمایلي دي تاسې لګوئ زه بیا راوړم انشاءالله پرون د یو بټۍ والا بله یو کس راغلی و د خدای تعالی قرضاری دی ګیره مې ورته ونیوله مالې مه رالېږه کانکر ولې خښته رالېږم مالې مه رالېږه ګیره مې ورته ونیوله مالې غریب یې قرضاری ټیک د بټۍ د خو ته قرضاری ماله پته ده ویل مولوي صاحب خفه کېږم سوال درته کوم ما د هغه ګیره نیوله بیا مې 2,000 کانکر رالېږلي ما چې مه رالېږه رونو موږ تاسې ته مې و چې څوک قرضاري هغې خو زکات نشته خپل قرضونه خلاص کوي زمونږ وروڼه یې تاسې انشاءالله دا دکان نه دی ښه دا روحاني درسګاه ده ای مې باندې الحمدلله محبوب علیه السلام نوم یې ښودلی زما مدرسه دا مې د محبوب مدرسه ده موږ پکې د هغه خلکو مال نه لګو چې هغه ډېر غریب شوی وي
قرضداري شوي زمونږ ډېر اراکینو د مدرسې معاونینو تعاون دی کول. اوس خواران غریبانان دي خو د مخکې نه ورسره مړه ژوند دی اوس ډېر کومه چې ډکې سره نه شي. نورونو الله دې مدرسې هم د غیبو نه اسباب برابر کړي. درخواست مې دا دی ورونو چې مدرسه ما اعلان کړی و د مدرسې زمونږ د میاشتې 8,80,000 8,70,000 8,60,000 دا د میاشتې زمونږ خرچه برابرېږي. دا به راسره انشاءالله تاسې برفور تعاون کوئ. باقي زمونږ چې کوم د تعمیر سلسله روانه ده دا غټه سلسله د پرون شیخ صاحب ما وګرځولو هغه هم ډېر خوشحاله شو. نورونو مدرسه مو راته جوړه کړه ځان له مو جوړه کړه قسم دې مال هم جوړه کړې ده. ها ستاسې احسان منم والله ستا د 100 روپو ستا د 100 روپو نن زما د اسلام آباد نه یو مور یو مؤمنې خور خپل خاوند ته هغې ته د غوږونو والی بندې کړې پالي پاپا کې دا یې راوړی د دې خور والی به انشاءالله د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د وړاندې انشاءالله پیش شي چې کوم ځای کې لګېدلي. درخواست مو دا دی چې مدرسه به آبادوو انشاءالله. زه به یې بیا ګورئ زکات د عامو خلقو نه مطالبه نه کوم چې ماله د عام خلق زکات راوړي. نه 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 عامو خلقو د خپل کم خلق چې ما پېژني په ما اعتماد دی او د هغوی دا یقین وي چې دا زکات مدرسې ته رسېږي خیر دی استخاره دې وکړي بل نیک عمل دې وکړي که خوب یې ولیدلو ډېره ښه ده که نه یې مانه ملګرو ته ویل بېکاره پیسې دې الله نه راوړي مدرسې ته پاکې دې الله راولي. الحمدلله سکه دستربندۍ کې د ټول ځنګلي ماحول بدلو تاسو ټولو خلکو ته پته ولګېده د ټول ځنګلي ماحول بدلو. انشاءالله دې مدرسه کې به طالبان به وي خو نیکان به وي انشاءالله. نو د دې طالبانو دپاره تقریبا 26 غسلخانو انتظام ځکه موږ د راروان کال دپاره که الله ته منظوری د 350 طلباو پورې داخلي انتظام دی انشاءالله. د هغې دپاره به زمونږ هر څه سیوا کېږي خو هر څه به الله برابروي. ښه نو انشاءالله موږ غسلخانو دپاره 26 غسلخانې دي. زمونږ سبیل نشته د هغې دپاره د اودسونو چرندام ځایونه ځکه 3 د استنجاګانو ځایونه او 6 بمبې لګېدلي د چرندام دپاره. نو دا سلسله به انشاءالله بدلو سیسټم به بدلو انشاءالله. ملګرو نه مې دا درخواست دی چې څومره ملګرو سره زمونږ زکات وي نو سکال زموږ جامعه مستحق د دې ده چې موږ درنه زکات واخلو. ورنه تاسو په دې ګواه اوسئ 100 میاشتې وړاندې ما له چا د پیسو نه ویل او په هغه شپه کې ملګرو خوب هم لیدلی ما چېرې چې موږ ته ضرورت نشته ځکه زموږ تنخواګانې پوره شوې نو اوس د دې پیسو ضرورت نشته. نو ګورئ ما د یوې میاشتې نه بلې ته نه دي جمع کړي ځکه چې جمع شي بیا معامله خرابه شي. نو ستاسو انشاءالله اوس فی الحال مدرسې له 3 شیانو ضرورت دی. اهم ضرورت سبیل او غسلخانې چې طالبانو د غسل د کپړو د بدلولو ځای نشته د هغوی د ضرورت رفع کولو دپاره قضای حاجت دپاره ځای نشته. دا به کوو انشاءالله ټول به کوو انشاءالله. او بله خبره دا ده چې د روژې به خیال ساتو فقیرانو مسکینانو محتاجانو به خیال ساتو. الله دې زما پیسې ستاسې پیسې د ټولو دې الله د دین دپاره قبول او منظوري کړي. یو درخواست دا دی چې ما ته اکثر ملګري پیسې راکړي چې دا زکات دی نو ګوره یاد ساتئ. زما یو عادت دا دی چې زه یم د دې ملګري دا زکات په ښه ځای کې ولګېږي نو کېدای شي بعضې وخت کې ما د خپلې مدرسې پیسې هغه بل چا ته ورکړي اب انشاءالله ستاسې وي ثواب دلته به وي هلته به وي. زه دا فرق نه کوم چې دا د شب قدر مدرسه ده دا د کوهاټ مدرسه ده دا د تبلیغ والا مدرسه ده دا د عامو خلک نه 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 څومره مدرسې چې دي ټولې زما او ټولو مدرسو سره به څه کوو ټولو مدرسو سره به انشاءالله تعلیم برقرار ساتو. نو همدا ټولو مدرسو سره ستاسې پیسې انشاءالله په زور ځای نه لګېږي او نه به لګېږي. نو اوس فی الحال دپاره د مدرسې اشد ضرورت دی. څه ضرورت دی؟ تنخواګانې پاتې وي. موږ د شیخ صاحب برکت دپاره د هغې تنخوا ورپرې ورکړه